جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمای بلغنی عن رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د یو صحابي په باره کې پته ولګېدله چې دته د رسول الله یو حدیث داسې معلوم دی چې هغه حدیث ما نه دی اورېدلی. وای د یو حدیث دپاره ما څه وکړه زما محترمو هسې سوچ کې راولئ دې خبرې ته فکر وکړئ ډېر حدیثونه نه یو حدیث. وای د رسول الله په صحابو کې د یو حدیث په باره کې راته پته ولګېده چې د پلانکي صحابي د رسول الله نه یو حدیث اورېدلی. څومره؟ یو حدیث. دا وی فبتعت بعیرا یو اوښ مې ورته واخست. صحابه څومره غریبانانو، څومره غربتو. زما محترمو د خوراک او څښاک دپاره به څه نه میلاوېده، خو د دین سره شوق ته وګوره، د علم سره مینې ته وګوره، د الله محبت ته وګوره، د رسول الله د حدیثو مینې ته وګوره. دا وی د رسول الله د یو حدیث دپاره فبتعت بعیرا ما یو اوښ واخسته. اوښ وی په هغه اوښ باندې مې د خپل سفر صادرات ساز او سامان وتړل. سرت الیه شهرا مزل مې شروع کو روانې ما سرت الیه شهرا یو میاشت مې مسلسل مزل وکړ. زما محترمو سوچ کوه د رسول الله یو حدیث دی، یو حدیث. اوښ مې ورته واخسته. سرت الیه شهرا یو میاشت مې مزل وکړو. حتی قدمت الشام په بعض روایاتو کې راځي حتی اتیت الشام شام ته راورسېدم. د رسول الله د یو حدیث دپاره اوښه خستل او د اوښه خستلو سره سره یو میاشت مزل کول. زما محترمو دینداره خلکو، په رسول الله مین خلکو، د الله سبحانه وتعالی مینه د زړه کې نه نباسلې وه، د الله د دین سره یې مینه وه. مال به یم لګول او ټیم به یم لګول، وخت به یم ورکول. یو میاشت مزل. دا وایي یو میاشت مې مزل وکړ، شام ته رالمه، د هغه صحابي کور خواته لاړمه، ګیټ مې ورته وډبو. فقلت للبواب، په دروازه چې کوم سړی ولاړ دی هغه ته مې وویلې لاړ شه ورته ووایه ان جابرا علی الباب، چې جابر راغلی دی په دروازه دی ولاړ دی. هغه بواب چې کوم دی څوکیدار لاړی، هغه صحابي ته وایي یو مېلمه راغلی دی د جابر په نوم باندې، تا ته اواز کوي راغواړي دی بار راوځه. وایي لاړ شه تپوس دې وکړه چې کوم جابر یې؟ اجابر ابن عبدالله، هغه د مکې نه جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه راغلی دی. هغه څوکیدار رالی، ده ته وایي ته کوم جابر یې؟ زما نیک وایي چې ته کوم جابر یې؟ جابر بن عبدالله خو نه یې؟ وایي ورته ووایه چې بلکل هغه یم. دا ډېر په خوشحالۍ سره راووتل. عبدالله ابن انیس الانصاري رضی الله عنه، جابر بن عبدالله رضی الله عنه ورته غاړه ورکه، ورته وایي د مکې نه صرف دې دپاره راغلیم چې تا د رسول الله نه یو حدیث اورېدلی، هغه حدیث ما نه دی اورېدلی. زما په زړه کې دا یره وه داسې نه چې زه مړ شم یا ته مړ شي، رسول الله امت د دې حدیث نه ناخبره پاتې شي.